السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ، د صحت او عافیت جامې به مو پر تن واوسیږي. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په های انګلیش کلاس کې پاست ټینس سره له څلورو برخو وویلې مکمل په فرمولونو جملو هر څه باندې وغږېدلو، نو ومې غوښتل چې د هرې زمانې ټیسټ لپاره هم یو ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړم، تر څو پورې تاسو ځانونه پکې وګورئ چې څه مو ترېنه زده کړي دي که نه، او بل داسې تاسو به د دغه ټینس په ارزښت باندې لا ښه پوه شئ. نو راګرځو موږ تاسو ویډیو ته، اصلي مقصد ته راګرځو. نو ملګرو زموږ ټیسټ چې دی، امتحان چې دی، دا شپږ برخې لري. اولې برخې ته راګرځو موږ تاسو د پریزنټ سمپل جملې دي، تاسو به پاست سمپل ټینس ته واړوئ. I play football، زه فوټبال لوبوم. صحیح دی؟ دا پریزنټ سمپل ټینس دی، تاسو یې تیر وخت ته واړوئ. مثلا زه وایم په پښتو کې یو مثال، زه ډوډۍ خورم یا زه گیم کوم. نو زه مثلا که تیر وخت دغه جمله غواړم چې واړوم، نو داسې به وایم چې ما گیم وکړلو. صحیح شو؟ یا ما گیم وکړ. نو دغه جملې چې زه درته وایم د پریزنټ سمپل ټینس دی، تاسو یې پاست سمپل ټینس ته واړوئ. اوله جمله داسې دی I play football، دا به تیرې زمانې ته واړوئ، زه فوټبال لوبوم. دوهمه جمله She goes to school، هغه یعنی انجلۍ ښوونځي ته ځي. They eat rice، هغوی وریجې خوري. صحیح شو؟ وریځې. برنج. He writes a letter، هغه یو لیک لیکي. صحیح شو؟ He watch TV at night، we watch TV at night، مونږ د شپې تلویزیون ګورو. صحیح شو؟ دا لومړۍ برخه وه چې 5 جملې وې، تاسو یې باید تیرې زمانې ته واړوئ، تیرې ساده زمانې ته. دوهمه برخه یې داسې دی چې دوهمه برخه ته راګرځو. دوهمه برخه fill in the blanks دی، چیرته چې خالي ځایونه دي هغه تاسو په صحیح الفاظو سره ډک کړئ. نو بحث نن زموږ ستاسو د پاست ټینس دی. صحیح دی؟ زه بغل ته د ورب لومړۍ بڼه درته لیکم، کوم چې د پریزنټ سمپل ټینس بڼه ده یا لومړۍ بڼه ده، فرست فرم اف د ورب دی، څنګ ته ورسره لیکم. او په نه خالي ځای کې به تاسو د تیرې ساده زمانې لپاره کوم فعل چې کاریږي هغه به تاسو پکې ولیکئ. د مثال په ډول باندې 5 جملې دي، غوږ ورته ونیسئ. اوله جمله I خانه خالي، دلته چې شي راځي پکې تاسو یې ولیکئ. I verb دی go to the market yesterday، زه پرون بازار ته ولاړم. دغسې جمله تاسو په انګلیسي ولیکئ. نو په د خالي ځای کې باید چې شی تاسو ولیکئ د پاست سمپل ټینس لپاره. د گو دوهم یا د تیر وخت فعلي بڼه څه ده، دا به تاسو په خالي ځای کې ولیکئ. دوهم مثال شي خانه خالي watch فعل دی a movie last night. دریم مثال they خانه خالي play verb دی. صحیح شو؟ they خانه خالي cricket in the evening، هغوی ماښام کرکټ ولوباوه. صحیح دی؟ څلورم مثال ته راځو. he خانه خالي د دې verb eat دی. he an apple، تاسو یې د خالي ځای ډک کړئ په تیر د فعل په بڼه سره. پنځم مثال دی we خانه خالي verb study دی. English last week، we خانه خالي English last week،
مونږ تېره اونۍ انګلیسي ولوستله. صحیح شو؟ نو راګرځو موږ تاسو درېیمې برخې ته. درېیمه برخه یې داسې دی چې تاسو به دغه پښتو جملې چې ما درته لیکلي دي تقریبا 15 جملې دي، تاسو به انګلیسي ژبې ته واړوئ. د پاست سمپل ټینس جملې دي په پښتو کې، تاسو به یې انګلیسي ته ترانسلیټ کړئ. ما پرون کتاب ولوست. دا په انګلیسي کې څنګه تاسو باید چې ولیکئ؟ په کمنټ کې راته ولیکئ. صحیح دی؟ دا ټول کوم درس چې دی زه په کمنټ کې درته لیکم، تاسو یې خانه پورې کړئ او بیرته کولی سئ کمنټ یې کړئ. صحیح دی؟ ما پرون کتاب ولوست. هغه تېره شپه ناوخته ویده شو. مونږ تېر کال انګلیسي زده کړه. هغې ډوډۍ پخه کړه. هغوی پرون فوټبال ولوباوه. دا 15 جملې به تاسو په انګلیسي ته واړوئ. څلورمه برخه ده او څلورمه برخه به تاسو انګلیسي جملې و پښتو ته واړوئ، پښتو ته به یې وژباړئ. صحیح شو؟ اوله جمله داسې دی: I met my friend yesterday. She bought a new dress. They traveled to Kabul last month. او پنځمې برخې ته راګرځو. پنځمه برخه correct or incorrect جملې دي. صحیح او ناصحیح جملې دي. صحیح شو؟ یعنی تاسو وایاست چې په دغه جملو کې کومه جمله د پاست سمپل ټینس کې صحیح راځي او کومه صحیح نه راځي. د مثال په ډول باندې I go to school yesterday. زه پرون ښوونځي ته ولاړم. صحیح شو؟ نو دا جمله صحیح ده که غلطه؟ راته یې ولیکئ. دوهمه جمله She cooked food last night. هغې تېره شپه ډوډۍ پخه کړه. آیا دا جمله صحیح ده که اشتباه؟ ویې لیکئ. They play football yesterday. هغوی پرون فوټبال ولوبولو. د فوټبال لوبه یې وکړه پرون. نو دا پنځمه برخه او شپږمه برخه داسې دی سینټنس میکینګ دی، کوم چې تاسو باید د جملې جوړې کړئ. زه یوه جمله درته وایم او 10 جملې به تاسو له خپل ځان سره جوړې کړئ، د خپل ځان په اړه باندې، چې دا ډېر مهم دی او ستاسو سره په سپیکینګ کې زیات کومک مرسته کوي. هغه په دې خاطر چې تاسو دغه پاست سمپل ټینس په ورځني خبرو کې څنګه استفاده کولی شئ یا په خپله څنګه ورباندې خبرې کولی شئ. نو د دې لپاره تاسو 10 جملې جوړې کړئ. زه یو مثال در کوم. I learned English last year. ما تېر کال انګلیسي زده کړه. تاسو اوس دغسې 10 جملې ووایاست تر څو پورې ستاسو سره د پاست سمپل ټینس په خبرو اترو کې مرسته وکولی سي. نو ملګرو دا اوس موږ د نن ورځې درس تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ او ناصر شه. راتلونکي ویډیو به انشاءالله د پاست کنټینیوس ټینس ټیسټ وي. اماده اوسئ.